زمخ کی کال ټانګ ته لاړم ټانګ ته هلته یو ځای کې جلسه جوړه کړې وه زموږ ملګرو نو د علاقه ور بریلیانو او ډېر سخت ځای و هغه د یخنۍ موسم و ما چې کله دعوت یې راکړو ما بیان شروع کړو ډېر تیز باران راښکې شو ډېر تیز باران و او یخنیم ده نو زه اوس په سوچ کې ځکه بیان شروع کړم خلک پاسې کې خو مخالفین دي هغوی به استهزا کوي ټوکې به کوي نو طالبانو ته مې ویل علما ناسو طلبا او ابوالناسو ما ورته ویل څه وکړم بیان شروع کړم ما ته ویل شروع کړه ما ورته ویل باران چې ورېږي ما ته بس ورېږي به یقین وکړه نور عموما زما مزاج 30 منټ 40 منټ بیان وکړو په دې ځای کې چې ما شروع وکړله یخني موسم و د کسانو نه د اوبه دغسې روانې دي بهیږي زه به ورته لګې ما هم تقریبا یوې ګنټې ته مې بیان رسولی و خو هغه خلکو جرأت ته ما سلام پیش کړی و په هغه ورځ باندې نو تاسو موسم هم ښه دی انشاءالله الله تعالی به خیر وکړي خو انشاءالله پاسېږو به نه د بیان دوران کې ټیک ده که نه انشاءالله په زوره انشاءالله تاسو که منځ کې پاسېږئ زه بیا په دې ځای بس کوم پاسېږئ خو به نه که نه انشاءالله